زما رب دا عبادت ته فانتشروا فی الارض حلال رزق وګټه عبادت ته ځان نه خولي او بيوا د بچو د پاره رب وی دادل په عبادت کې لګم ته ولې پته یار ناشته د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو بوډاو سندره ویلې ډېره زمانہ ګیره جی په سندرو غانو بجانو کې سپینه کړي وا خو بیا د جنت البقیع په مقبره باندې تیرې د قبرونه ولید قبرونو تډیر زه مقبرو تډیر زه نبی علیہ السلام فرمای اکثروا ذکر هاضم اللذات تاسو د لذات د فکون کې شی ډیر یادوي هغه ورته د الله رسول څه شی دی نبی علیہ السلام مبارک ورته الموت دا مرګ دی مرګ ډیر ډیر یادوا ستا چې زړه کې کم لذات پیدا کیږي ستا په زړه کې کم راحت او خنزیرتوب پیدا کیږي هغه به د مرګ پوج باندې قطع کیږي چې ته دا وې چې بې د اجراګانو بالخانه ته روانم لغونته لذت پراته ملو شي د ډبانو بالخانه ته روانم ماته به لذت ملو شي زما محبوب وي اکثرو ذکر هاضم اللذات د لذات د فکون کې شی ډیر ډیر یادوا تا ته به مرګ یادېږي ستانه به لذات د فکیږي تا ته به د اجراګانو بالخانه په ځای باندې محراب و منبر و مصلی یادېږي ته به بیا مسجد ته راځې خبره مې دې پورې کوله جنت البقیع مقبرې ته لاړه رحمان بابا څه ښکلې ویلي دي یو زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا نصیحتونه پرېږدوه د منبرونو نه تا ته د کلونو نه نصیحتونه کېږي دلته وره بار بیا اړم یې په خنزیرتوب او فاسقیت باندې الله دې معافي وکړي تاسو سره بیان اورئ نور که تاسو نه تاسو کوم بیا څه دردینه چې سمې ویلې دي زه اکثر دا خبره کوم ویم دوه کومه درېمه نه کوم د هغې وجه دا ده چې تاسو ته څه یاد دي که نه و هغه شی نشته جي بس په یو غوږ اورم په بلې خبره مې دې پورې کوله جنت البقیع په مقبره کې ودرېده ګیره داسې کړه چې ربه زما ټول اعضا ستا خلاف استعمال شو زما جبا پسندرو کې تت شوا زما ګیرا پسندرو غانو بجانو کې رب سپینه شوا زما وجود په غانو بجانو کې چپړ شو رب زما اعضا په غانو بجانو کې کار پرې خوده زما غوګونو په غانو بجانو کې کار پرې خوده زما قوت باسره زما لیدل زما سترګو کار پرې خودو رب ماته معافي وکړه چاله چې به ته وایي روک شه فاسقه ټول عمر د ګانې بجانې ویلې دي اوس چې سپینګیرې شوې رالې ګرځېده به یو در پسې به ګرځېده چې ربه ما خو ټول عمر ستا خلاف کړی دي ربه ټول عمر مې ستا مخالفت کړی دی زه یم هغه هم څه ژبه چې ګانې بجانې پې ویلې کېږي لعنت ویم په داسې جبو باندې چې هغه ګانې بجانې وي او لعنت ویم په داسې غوږونو باندې چې هغه ګانې بجانې اوري دلته بار الله دې معافي وکړي پخوا خلکو حیا وه اوس چې په دې لاره ځي او مولوي صاحب پټکي والا وویني رنګټونو والا وله زور نورم ورکړي پتاسې له زور نورم ورکړي جي الله دې معافي وکړي دویم شرم پکار دی دی اول خو دکاندارانو ته زما اعلان دی دا خبره د منبر نه یاد ساتئ کم سړي چې مخې ته رنګټونو والا کینولې دي الکه دا کمپیوټر والا کینولې دي دا لرې کې دا قطع کې دا ته ځکه ویم کېدای شي چې تا الله د دې په وجه د عذاب نه وساتي ته خو د خدای په قهر اورېدلی که نه د حلال رزق طلب کوي اگر که سختی پکې ده زما رب دا عبادت ته فانتشروا فی الارض حلال رزق وګټه عبادت ته ځان نه خولې وبیوه د بچو د پاره رب وی دا دله په عبادت کې لګم ته ولې پته یاره ناست دی